ها دا یو ډېر مزیدار سوال کړی دی، ډېر فایدهمند. او هغه دا چې د جمعې ورځ د مسلمانانو په نزد ډېره عزتمنه ورځ ده او عظمت او شان والا ورځ ده د هفتې د نورو ورځو نه. نو سوال زما دا دی چې په دغه ورځ که څوک ګناه کوي نو د دې ګناه به لویه حسابېږي د دې نورو ورځو د ګناهونو نه. مثال داسې ویلی چې لکه اوس یو سړی ږیره خرېږي د جمعې په ورځ، نو دا ګیره خریل به ډېره لویه ګناه په نسبت د باقي ورځو. یا د جمعې په ورځ بعض خلک پروګرامونه کوي چوټي د سندرې پکې اوري ټنګ ټکور، دا سندرې اورېده به ګناه ډېره لري په نسبت د باقي ورځو که نه؟ یو شان مسله ده. دا ډېر ښکلی سوال دی، ډېر قیمتي سوال دی. او زه وایم که نه سوال د سائل په عقل او په پوهه دلالت کوي. سوال د سائل په عقل او په پوهه دلالت کوي. مانه چې کله هم سوال وشي که نه، نو زه د سوال نه دا اندازه لګوم چې دا سړی په څومره اوبو کې دی، نو بیا د هغې مناسب هغله به جواب ورکړې. بیا به ته دا نه چې جواب به ټول یو شان ورکړې، بیا به څه کې مناسب به هغله جواب ورکړې. تا ته اندازه ولري چې دې سړي سره علم کم دی. لکه اوس یو کس راشي تا نه دا تپوس کړي چې د اسلام څو ارکان دي، او دا سوال خو زموږ ماشومانو ته هم د دې جواب معلوم دی، خو ده ته نه دی معلوم. دلالت کوي په دې باندې چې د سره د اسلام علم ډېر کم دی. نو ته به په طریقه او په اسانه طریقه پوهېږې، دا نه چې ته اصولو ته او علمي قواعدو او قوانینو ته او جوړو مسلو ته وایې. هغه غریب ته چې د اسلام ارکان نه دي معلوم او ته په نورو کې پرېوتې. ها یو سړی راغی یو جوړې مسلې تپوس وکړو، اندازه لګي چې دې سړي سره علم شتي. چې علم ورسره شتي نو ده له بیا د ده د حالاتو مطابق جواب ورکول غواړي. زنانه سوال وکړو نو د زنانه مناسب جواب، نارینه نو نارینه له د نارینه مناسب جواب. او دا کار هغه عالم او هغه داعي او هغه مفتي کوي چې الله رب العزت له حکمت ورکړي. ټولو ته به یو شان خبره، یو شان مسله، یو انداز کې به نه بیانوي. د هر چا د پوه کولو جدا طریقه ده. نو د سائل د سوال نه پته لګي چې دا سړی په څومره اوبو کې دی. لکه بانډچیان به د رسول صلی الله علیه وسلم خوا درته وکړل، عجیب عجیب سوالونه به کول. هغه قسم به رسول صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ. یو بانډچي راغلی قیامت به کله راشي؟ رسول صلی الله علیه وسلم څه وخته پورې جواب ورنکړو، هغه انتظار کوو. ناست وایي چې شو؟ وایي زه دا د ناست یم یا رسول الله. وایي څه تیاری دې ولې کړې؟ دا اوس مناسب جواب دی چې دا سوالونه پرېږده، کله به راځي کله به راځي. دا علم د الله سره دی. مسله دا ده چې تا ولې څه تیاری کړې. لکه اوس رسول صلی الله علیه وسلم باقي تفسیر شروع کړی او اوږد د تفسیر نه کوي، او حکیم انسان دی. نو دا سوال دلالت کوي د ورور په پوهه باندې. جواب دا دی چې جمعې ورځ ډېره عظیمه ورځ ده، دا خو ټول مسلمانان دا خبره مني. په دغه ورځ صحیح حدیثونو کې دا خبره راغلې ده، صحیح بخاري صحیح مسلم کې مشته، نورو کتابونو کې. په دغه ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی دی، په دغه ورځ جنت ته ننوتی و، په دغه ورځ چې آدم علیه السلام مړ شوی دی، په دغه ورځ به قیامت راځي. په دغه ورځ دا هغه ورځ دی چې جنتیان به پکې راجمع کېږي، د خپل رب دیدن به کوي. یو روایت کې دې ته د هفتې اختر وویلی شوی دی. او دا هغه ورځ دی چې په دې کې یو وخت دی چې مسلمان پکې د الله نه څه غواړي الله ورله ورکوي. په دې ورځ مسلمانان راجمع کېږي، یو لویه غونډه کوي چې هغې ته د جمعې لمونځ ویلی کېږي او خطبه اورېدل کېږي. ډېره اوچته ورځ ده. امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب دی زاد المعاد، هغه وایي په کتاب کې وایي دا دومره عظیمه ورځ ده او د جمعې دا شپه دومره اوچته شپه ده. وایي اکثر بېدینه خلک هم د جمعې د ورځې او د جمعې د شپې قدر کوي. اکثر بېدینه خلک د جمعې د ورځې او د جمعې د شپې قدر کوي. نو هغه پکې دا ویلي دي، وایي د ډېرو بېدینو په زړه کې دا خبره پرته ده چې ګناه د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ کول نه دي پکار. ځکه چې په زړه کې د جمعې د ورځې او د جمعې شپې قدر دی. دا خبره موږ عامه اورو ګورئ ښه. لکه کله سړی د یو ګناه کار کوي نو بعض ورته مه کوه لکه د جمعې شپه ده، اورېدلي دي که نه؟ یا د جمعې په ورځ ورته مه کوه لکه د جمعې ورځ ده، نو دا ورځ ډېره اوچته ورځ ده. اوس ګناه څو چنده کېږي که په دې ورځې وکړې؟ نو ګوره ګناه یوه شمارلی کېږي، ګناه یوه ده. ځکه چې حدیث کې واضحه دا خبره راغلې ده چې ګناه رب العالمین یوه شماري. هر چې نیکیانې دي نو هغه ډېری لس چنده، د هغې نه زیات بې شماره خپل ځای کې مسله بیان شوې ده. خو د ګناه په باره کې داسې نه دي راغلي. ومن جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. چا چې د قیامت په ورځ ګناه راوړه نو همدغه یو ګناه تپوس ورته کېږي. او دې باندې حدیثونو کې هم دلایل شته. خو دا خبره یاده کړئ، ګوره ګناه غټېږي. ورسېدی که نه؟ یو موږ داسې وایو چې یو پیر ګناه وکړي دا لس چنده شوه یا دوه چنده شوه یا درې چنده شوه، دا خو نه کېږي. خو ګناه غټېدی شي، دا جرم غټېدی شي. لکه اوس یو سړی په حرم کې ګناه کوي، حرم کې ګناه کوي، نو د دې ځي د عزت تلاسه، د دې حرم د عزت تلاسه دا نافرماني غټه شوه. ځکه ته په حرم کې څنګه ګناه کوي؟ دغه شان ګوره کله د زمانې د عزت تلاسه، لکه دا څلور عزتمنې میاشتې چې دي یا د روژې میاشت ده. روژې میاشت د زمانه محترمه ده، د زمانه عزتمنه ده، او ته پکې ګناهونه کوې. کله د څه دلاسه؟ لکه کوم ځای کې چې ته ګناه کوې، لکه زنا حرامه ده، حرامه ده که نه ده؟ حرامه ده. خو یو سړی زنا د هغه زنانه سره کوي چې هغه د په محارمو کې راځي، لکه ترور سره والعیاذ بالله. داسې یو مثال.
نو جرم ښه ډېر شو. جرم دلته څه شو؟ ښه ډېر شو. کله یو خاص وخي لکه حدیثونو کې راغلي چې څوک د دروغو قسم خوري د مازدیګر نه بعد، مازدیګر لمانځه نه بعد، دلته د یو خاص عزت او داسې پسې بیا ځه. نو دغه شان د جمعې ورځ په دې ټوله هفته کې عزتمنه ورځ ده. نو چې په ټوله هفته کې عزتمنه ورځ ده او د الله په نزد عظیمه ورځ ده، نو په دې ورځ ګناه کول داسې نه دي لکه څنګه چې ته عام ورځو کې کوې. او زه به یو مثال درکړم چې ښه پې پوه شي، ډېر خوږ مثال دی، زړه ته مې راغی چې کله ته په یو ځای کې اوسېږې او د باچا د دنیوي باچا د قوانینو خلاف ورزي وکړو یا بې ادبي وکړي او ته د هغه نه لرې، نو ده د قوانینو بې ادبي چې ته وکړه د هغه د احکاماتو خلاف ورزي دې وکړه، تا خو رانیسي که نه دي رانیسي؟ رانیسي دي او ته لرې. صحیح ده. او ته کله د هغه کور ته ورشي او د هغه بنګلې ته ورشي او په هغه بنګله کې دننه نافرماني کوې، د دواړه نافرماني به یو شی ولې؟ یو کور کې ته دننه لګیې، یو ته د هغه د کور نه ډېر بل علاقه کې لګیې، خیال هم دی که نه؟ نافرماني دواړه یو شان ده، نافرماني دواړه یو شان ده. دلته هم تا د هغه یو خاص خبره ونه منله، هماغه خبره یې د هغه په کور کې ونه منله، خو د جرم یو شان نه حسابېږي. د دغه جرم به بیا تعالی سخته سزا درکړي کوم چې تا د هغه په دربار کې او د هغه په کور کې کړی دی. په دې مثال هم څه ذهن کولی شو که نه؟ نو د جمعې ورځ د الله په نزد خاص ده، عرفات ورځ د الله په نزد خاص ده، د حج ورځې خاص ورځې، رمضان خاص زمانه ده، حرم د الله په نزد عزتمن ځای دی، د څلورو میاشتې د الله په نزد عزتمن دي، محارم چې د کومو سره ودونه حرام شوي دي د الله په نزد غټه مسله ده. نو د جمعې په ورځ چې سړی ګناه وکړي، موږ داسې نه شو چې ګناه دوه چنده شوه، هغه یو ګناه ده خو څه شوه؟ جرم غټ شو، ځکه چې په یو لویه ورځ کې د الله دا نافرماني وکړه. الله رب العزت موږ هر قسمه ګناه نه وساتي.